سلامونه د کرکټ مینوالو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن ورځې څو تازه لنډ مهم خبرونه درته چمتو کړي دي په دې هیله چې خوښ مو سي. د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا پر وړاندې د 3 نړیوالو یو ورځنیو لوبو لپاره خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دغه 15 کسیزه لوبډله کې تر ډیره پورې ځوانانو ته چانس ورکړل سوی دی. نوید زدران چې د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ لوبلړۍ کې ډیر ښه ځلیدلی دی، په 500 ورځه سیریز کې هم ځان ته ځای پیدا کړی دی. د سریلانکا پر وړاندې د افغانستان 15 کسیزه لوبډله کپتان حشمت الله شیدي، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه زرمتی، ریاض حسن، اکرام علي خیل، محمد نبی، ګلبدین نایب، عظمت الله، نور احمد لکنوال، مجیب رحمان، فضل حق فاروقي، نوید زدران، فرید ملک، قیس احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو کې بیا شرف الدین اشرف، شهید الله کمال، عبدالرحمن رحماني او بلال سمیت ته چانس ورکړل سوی دی. او فضل حق فاروقي نن یو ځل بیا د دوبۍ په انټرنیشنل لیګ کې د خپلې لوبډلې لپاره یو ځل بیا شانداره بالینګ ترسره کړ. نوموړي نن د خپلې لوبډلې لپاره په زړه پورې ښایسته بالینګ ترسره کړ او خپله لوبډله هم تر بریا پورې ورسول. فاروقي نن په 4 اورونو کې 11 منډې ورکړې، 4 مهمې وکټې هم ترلاسه کړې چې خپله لوبډله تر بریا پورې ورسول. او وقار سلام خیل بیا په 4 اورونو کې 13 منډې ورکړې، 1 وکټ یې ترلاسه کړه. په اسیا لیجنډز کرکټ لیګ کې یوه لوبډله د افغانستان پټان په نوم نومول سوې. اسیا لیجنډز کرکټ شلوریزه لیګ به په راتلونکي مارچ میاشت کې پیل سي او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان به د افغانستان پټان لوبډلمشر وي. ابراهیم زدران نن د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ لوبه کې سلیزه ووهله. د ICC په ګډون ګڼ شمېر مشهورو رسنیو ابراهیم زدران ته مبارکي ویلې ده. ICC ابراهیم زدران ته لیکلي دی چې درته مبارک دی وي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ورته لیکلي دی چې تا یو غوره سلیزه نندارې ته وړاندې کړه، درته مبارک دی وي، بهترینه لوبه دې ترسره کړه. ګلبدین نایب ورته لیکلي دی چې د دې سلیزې مبارکي درته وایم او په راتلونکي کې د نورو سلیزو په تمه هم. محمد نبی ورته لیکلي دی چې مبارک سه بچی. رحمان الله ګربز ورته لیکلي دی چې تا یوه ښه لوبه وکړه، دوام ورکړه وروره. شبیر نوري ورته لیکلي دی څومره ښه لوبغاړی، سلیزه دې مبارک سه. ESPN کرک انفو ورته لیکلي دی ابراهیم زدران 4م لوبغاړی سو چې د افغانستان لپاره په ټیسټ لوبو کې سلیزه وهي، ورته مبارک دی وي. راشد خان ورته لیکلي دی د ټیسټ لوبو لومړۍ سلیزه دې مبارک سه، بچی تا یو ښه انینګز وکړ.